مرحبا سولې د دشمنانو سترګې وتړئ، د نفاق دروازې بندې کړئ، د جنگ لفظ وسوځئ، د سولې نوم په ځیګر ولیکئ، تیر هیر کړئ، د هوسا ژوند ساه واخلئ، د دې جنتي ورځو په اوږدو کې ټول هغه توکي نیست او نابود کړئ چې له سولې وروسته جنگ غواړي. دوه رکعاته د شکرانې لمونځ ادا کړئ. نظامي اردو دې د اسلام بیرغ پورته کړي او طالب جان دې د وطن بیرغ لوړ کړي. په هغه چا اور بل کړي چې موږ تلپاتې اور کې سوځل غواړي. نننی تاریخ په سرو زرو ولیکئ. خطیبان دې په منبر، استادان دې په پوهنتون، لیسا او مدرسه کې د سولې په پار مضمون تدریس کړي. سوله ولمانځئ، سوله غوره کړئ، سولې ته وخت ورکړئ چې د وطن سپېره ډاګونه ګلونه وکړي. سوله بدرګه کړئ چې د وطن د یتیمانو په سر د رحمت اورت سي. سولې ته لار ورکړئ. سوله کور کور ته دننه کړئ. د وطن پیغلې دې په سپینو لاسونو ولیکي سوله، ځوانان دې په ټټر ولیکي سوله، فیسبوکیان دې فیسبوک له سولې ډک کړي، د غرونو شپونکیان دې په شپېلۍ کې راماته کړي سوله، شاعران دې په شعرو کې ولمانځي سوله. د وطن هره لوټه، هره تیږه د سولې ارمانجن دي. اسمانه نور زما په وطن د سولې په نوم تاوسه، ځمکې له خپلې سینې څخه د سولې په نوم ګلونه وسپړه. یا ربه موږ څومره د سولې کلی د ملالو یم بیا برېښنا برېښنا یمه لا ټپه ټپه یمه لا غزا غزا یمه کلی د ملالو یم بیا برېښنا برېښنا یمه هو لا ټپه ټپه یمه لا غزا غزا یمه. سلام دوستانو د سولې ناره وزن د سر حیران شیر می نړۍ کړه د لویدیځ ژبه می ګونګۍ کړه درا درا می په مسکۍ کړه مینا زما حل زما داسې معما یما هو مینا زما حل زما داسې معما یما کلی د ملالو یم بیا برېښنا برېښنا یما لا ټپه ټپه یما